السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نوې ویډیو کې د واتساپ سټیټس چې کوم دی د هغې ډاونلوډ کولو طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ د واتساپ سټیټس ویډیوانې خپل موبایل ګیلري ته را ډاونلوډ کړئ. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. دوستانو کله مو ډسکرپشن کې یو لینک دی، له هغې لینک څخه تاسو یو اپلیکیشن دی دا به ډاونلوډ کوئ. د دې نام دی سټیټس سیور فر واتساپ. دا تاسو له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو تاسو به تر ټولو اول دا اپلیکیشن مو کله چې ډاونلوډ کړو تاسو به لاړ شئ واتساپ ته. واتساپ ته د تلو وروسته دوستانو تاسو به کله چې واتساپ ته لاړئ په واتساپ کې به سټیټس ته لاړ شئ. د کومو ویډیوانو ډاونلوډ کول چې غواړئ هغه به تاسو یو ځل حتما ګورئ. د واتساپ د کتلو وروسته به تاسو بیرته همدې اپلیکیشن ته راشئ. دا اپلیکیشن به آن کړئ. د آن کولو سره دلته کې فکچر د واتساپ سټیټس کې مو چې څومره تصویران لیدلي کتلي وي چا سټیټس کې ورکړی وي هغه به درته راشي. په ویډیو کې به هغه ویډیوانې درته راشي چې واتساپ سټیټس کې چا ورکړی وي هغه تاسو کتلي وي. که کتلي مو نه وي دلته به نه راځي. نو تاسو به یو ځل حتما په واتساپ سټیټس کې هغه ویډیوانې ګورئ چې د کومې ویډیوانو ډاونلوډ کول غواړئ. کله مو چې هغه کتلي وي نو دا اپلیکیشن آن کړئ. دلته کې په ویډیو باندې کلیک وکړئ. ګورئ په دې ویډیو آپشن باندې چې کلیک وکړئ دلته کې به ټوله هغه ویډیوانې درته راشي کومې ویډیوانې چې تاسو واتساپ کې کتلي وي. نو د هغې وروسته به دوستانو کومه ویډیو ډاونلوډ کول چې غواړئ په هغې ویډیو باندې به کلیک وکړئ. په ویډیو باندې چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. ویډیو کلیک کولو وروسته به دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري داسې اپشن به درکړي. د دې اپشن وروسته به لاندې تاسو ته یو اپشن ښکاري. په دې اپشن به کلیک وکړئ. دا به تاسو ته ښکاري. په دې اپشن باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې تاسو ته ګوره سیټ سټیټس تاسو دې ځای نه ډایرکټ په خپل واتساپ کې په سټیټس باندې لګوا شئ. دوهم اپشن تاسو درکوي سیو، د ډیلیټ اپشن درکوي، د شیر اپشن درکوي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ویډیو خپل ګیلري ته ډاونلوډ کړئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې ستاسو ویډیو چې کومه ده د واتساپ سټیټس ویډیو ستاسو وي، د بل چا واتساپ سټیټس ویډیو وي هغه به ستاسو ګیلري ته سیو شي. نو بیخي اسانه طریقه ده دوستانو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د واتساپ سټیټس ویډیوانې خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور شیر کړئ، لایک یې کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.